دولت وزیری د داوود سلطانزوی پټ رازونه افشا کړل. داوود سلطانزوی رښتیا هم د افغانستان الوتکه پر پاکستان خرڅه کړې وه. د چې حقیقت څه دی په همدغه ویډیو کې را سره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم. دولت وزیری پر خپله فیسبوک پاڼه لیکي یو چا لیکلی دی چې سلطانزوی خاین دی، وطن یې بمبارد کړ او الوتکه یې پنجاب ته وتښتوله. راځئ چې کله څه لیکو وګورو چې څومره به دا خبره د حقیقت ته ورنږدې وي. یو خو سلطانزوی صاحب نظامي پیلوټ نه و، له ملکي الوتکې تر اوسه د بمونو غورځول رواج شوي نه دي. دویم ښاغلی سلطانزوی د اریانا افغان هوایي شرکت د ملکي الوتکې پیلوټ و او ملکي الوتکه تر اوسه بل چا او یا سلطانزوی صاحب پاکستان ته نه دا تښتولې. دریم سلطانزوی صاحب د اریانا افغان هوایي شرکت په الوتکې کې کپټان پیلوټ و. په جرمني کې ښکته شو، د وخت حکومت پر ضد خبري کنفرانس ورکړ او هلته په جرمني کې پاتې شو. څلورم د اریانا افغان هوایي شرکت الوتکه سلامته د نورو پیلوټانو لخوا هیواد ته راوستل شوه چې له بده مرغه بیا وروسته د سلطان علي کشتمند لخوا په یو بهرني هیواد وپلورل شوه. اوس نو راځو دې ته چې بمبارد او پنجاب ته تښتول له کومه شول. لږ له خدایه ویریدل پکار دی. دا د دولت وزیری لیکنه وه چې پر خپله فیسبوک پاڼې د داوود سلطانزوی په اړه خپره کړې وه. که مو دغه ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.